السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زه غواړم حدیث تاسو ته وړاندې کړم چې هغه به د امید حدیث وي او یو ثبوت به هم چنان وي چې تاسو په دې پوه شئ چې زموږ الله سبحانه وتعالی موږ سره څومره مینه کوي او دا دین موږ ته څومره اسانه شوی دی. اکثر خلک دلته په عذاب او په حرام باندې بحث کوي، خو دی هیر کړي دي چې څومره دلته نور شیان دي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته اسانه کړي دي. دا حدیث غواړم تاسو ته وړاندې کړم. دا حدیث صحیح حدیث دی، په مختلف کتابونو ذکر شوی دی چې الرسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث ابو امنا راوي دی چې الله سبحانه وتعالی دو ملائکې زمونږ په اوږو کې نیولي دي، په چپ او په راس باندې. د راس ملائکه چې کوم ده هغه زمونږ نیک اعمال لیکي، او چې کله موږ نیک اعمال وکړو هغه لیکي، او یا نیت وکړو چې موږ د نیک اعمال دپاره هغه هم لیکي. د چپ چې کوم ملایکه ده هغه زموږ بد اعمال لیکي. نو چې کله موږ یو ګناه وکړو نو 6 ساعته پورې دا ملایکه زموږ بد اعمال نه لیکي. دا ملایکو ته صبر وکوه، د الله سبحانه تعالی په حکم سره ته صبر وکوه تر څو پورې 6 ساعته تیر شي. کیدای شي دا بني آدم په دې 6 ساعتو کې الله سبحانه تعالی توبه وباسي او دغه معافي وغواړي. که چېرته یو ګناه وکړه، مثال ته یو ګنده فلم په خپل موبایل کې ولیدو، ستا د هغه ګنده فلم بدعملي نه لیکل کېږي تر 6 ساعتو پورې، او ته په دې توقع نه کېږي، دا امید نه کېږي چې ته خپل هغه ګناه باندې پښیمانه شي او توبه وباسي تر څو پر الله سبحانه تعالی معاف کړي. نو ان شاء الله وتعالی دا حدیث وګوره، څومره بهترین حدیث زموږ ټول دپاره. 6 ساعته ته بیا هم وخت درکړي، هغه نه بعد تا خدای پاک بې اطاعتي کړې ده، د هغې اطاعت دې نه کړی، بیا هم تا ته 6 ساعته وخت درکړی ده چې زه ستا بد اعمال په خپلو ملایکو باندې نه لیکم، توبه وباسه. نو انشاءالله تا توبه وباسله، هلته ستا په کتاب خالي دی او تا ته الله سبحانه همیشه جنت الفردوس وعده درکړې ده. نو وګورې دا رحمت ته، وګورې دا رحیم ته، وګورې دا الحدود ته، او وګورې دا رحمان ته. نو امید لرم ته دا ویډیو نن نه وګورې او همدغه عمل مخکې ویسې چې کله هم ته ګناهګار، موږ ټول ګناهګار یو، زه نشم ویلی هېڅ څوک هم د ګناه نه بچ نه دی، که هغه عالم دی، که هغه امي دی، که هغه ملا دی، که هغه دایي دی، که هغه استاد دی، که هغه پروفیسور دی، که هغه پی ایچ ډي والا دی، که هغه ماستري وایي، که هغه سپین ږیری دی، که هغه زوړ دی، که ماشوم دی. خو لیکن ځکه د حدیث رسول دی، حدیث رسول دی کل بني آدم فی خطا، موږ په ټول په خطا کې یو، لیکن موږ کې بهتره هغه دی څوک چې توبه وباسي. او زه دا وایم چې دا جنت او دوزخ دواړه د ګناهګار دپاره جوړ شوي دي. جنت ته هغه ګناهګاران ځي چې توبه وویستې ده، او دوزخ ته هغه چې توبه نه ویستې. نو امید لرم ته دوباره بیا اول ګناه ونه کړي. انسان د یو ګناه دنه وشوه ته 6 ساعتو کې توبه وباسې او د الله سبحانه وتعالی د رحمت د لاندې شي. امید لرم ته دا ویډیو شریکه کړې. اوس دپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.